ویل کېږي چې د یوې جینۍ سره د هغې د خاوند او د خاوند د کورنۍ لخوا ډېر ظلم او زیاتی کېدو، تر دې چې کله به وهل او ټکول هم پکې راغله. خو د دې ټولو ظلمونو مقابل کې به جینۍ صرف د خپلې کونډې مور خواته راتله او خپل شکایت به یې ورته کوو، او دواړو به خپل غم او خفګان په جړا کولو سره کموو. د وخت په تېرېدو سره مور یې د مرګ په مرض ناجوړه شوه. نو لور یې ورته وویل چې ستا د تلو نه پس به زه خپله غمرازي چا سره شریکوم؟ مور یې ورته وویل چې زما د مرګ نه وروسته به زما کور ته راځي او د لمونځ کولو نه وروسته به خپل ټول شکایتونه الله تعالی ته کوي. د مور نصیحت مطابق جینۍ دغه کار کاوه، تر دې چې د خاوند په زړه کې شیطان وسوسه واچوله چې د هغې ښځه د مور کور ته د کوم غلط حرکت په اراده ځي. نو یوه ورځ ښځې پسې وروسته د شا طرف نه فټ روان شو چې د ښځې حقیقت معلوم کړي، او د کور د پټ ځای نه یې خپله ښځه څارله. ښځې اودس کولو نه وروسته 2 رکعته لمونځ وکړو او بیا یې خپل ټول غمونه او دردونه الله ته وویل، او خپل نیک عمل یې الله تعالی ته د خاوند د اصلاح لپاره وسیله کړه، ځکه چې هغه ته خپل خاوند ډیر ګرانو او مینه ورسره لرله. خاوند چې کله دا حالت ولیده نو الله تعالی په زړه کې رحم واچو او د ښځې نه یې د تیرو ظلمونو معافي وغوښتله، او ښځې ته یې زیری ورکړو چې الله تعالی ستا دعا قبوله کړه. نو دغه شپه هم دواړو د مور په کور کې تیره کړه. 2 شپې جینۍ ته خوب کې وویل شول چې 20 کاله د خپل شکایت هغه چاته کاوه چې هغه ته د ډیره نږدې وه، خو هیڅ فایده یې ونه کړه، او 1 میاشت خپل شکایت الله سبحانه وتعالی ته وکړو نو حاجت دې پوره شو. نو محترم ورونو او خویندو، خپل ټول حاجتونه الله تعالی نه وغواړئ، ځکه د الله تعالی نه غیر هیڅ مړی او ژوندی د چا حاجت نشي پوره کولی.